طالبانو ته غلامان ویل خو خپله غلامي هم رسوا شوه. د شمالي ټلوالې او پاکستان پټې معاملې ښکاره شوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تازه خبر دا دی چې د امریکا د دفاعي پوهنتون پاکستاني الاصل استاد او څیړونکي حسن عباس د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په اړه خپل تازه خپور کړي کتاب کې له پاکستان سره د شمالي ټلوالې له پټو معاملو هم پرده پورته کړې ده. نوموړي په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د جمهوریت نظام د سقوط په درشل کې د عطا محمد نور زوی خالد نور په ګډون د شمالي ټلوالې یو پلاوی پاکستان ته لاړ او د دغه هیواد د هغه مهاله صدراعظم عمران خان او د پوځ مشر سره خپلې غوښتنې مطرح کړې. د عباس د معلوماتو له مخې دوی له عمران خان او پوځي مشر باجوه څخه غوښتي وو چې د پاکستان په محوریت کې له جمهوري نظام څخه وروسته د جوړېدونکي طالب رژیم په اډانه کې دوی ته هم برخه ورکړي. حسن عباس زیاتوي چې د طالبانو ترڅنګ د شمالي ټلوالې مشران هم پاکستان سره له پخوا ژورې اړیکې لري او تر اوسه دغه اړیکو ته دوام ورکوي. نوموړي د امرالله صالح نوم په ښو ټکو یاد کړ او ویل چې هغه یې له څرګندونو څخه مستثنا دی. دغه پاکستاني لیکوال وویل چې د طالبانو مشرانو ترڅنګ د شمالي ټلوالې مشران هم پاکستان کې جایدادونه شتمنۍ او نورې ګټې لري. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي ټلوالې مدافع رسنیو د حسن عباس کتاب په حواله یوازې پاکستان ته د طالبانو د وفادارۍ اړخونه رسنیز کړي دي. شنونکي باور لري چې پاکستان او بل هر هیواد یوازې له افغان ملتپالو او مترقي لورو سره ستونزه لري او دا لوري د کوم هیواد نیابتي موخو ته نه دي تسلیم شوي. د دوی په نظر نور ډیری لوري او خاصتا افراطي اسلامي ډلې څه ښکاره او څه پټ د پاکستان او ایران په اشاره چلیږي او د افغانستان خلاف پروګرامونه عملي کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.